بسم الله الرحمن الرحیم. په وورډ پروګرام کې د هیډر او فوټر دندې څه شی دي؟ ډیر اسانه، ډیر ایزی، او په دې ویډیو کې به په ډیر کم وخت کې ما سره زده کړئ. را بسې هغه ته مطلب وورډ پروګرام ته به راسئ او دلته به تاسو راسئ په وورډ پروګرام کې به یوه لیکنه وکړئ. زه راځم دلته وورډ پروګرام کې غواړم یوه لیکنه وکړم. لیکنه دا ډول کوم چې زه غواړم دلته یو لیکنه وکړم چې دومره پاراګراف وي، 252 222 پاراګراف وي او دا انټر کړه. دومره لیکنه مې وکړه. هیډر دلته په انزرټ کې هیډر څه ته ویل کېږي؟ هیډ سر ته ویل کېږي او فوټ پښې ته ویل کېږي. هیډر یعنې د صفحې سر، فوټر یعنې د صفحې بیخ یا لاندې. دا څه کار لري؟ که چیرته هیډر کې د څه ولیکل، هغه به که یوه صفحه یې که 10 که شلې د ټولو صفحو سر کې به راځي. که فوټر کې د څه ولیکل نو هغه به که 10 40 د یوه صفحې په سر کې ولیکل، نور به د باقي مانده د ټولو صفحو په سر کې در سره راځي. ښه، لکه څنګه تاسو به راسئ په دغه د صفحې په سر به ډبل کلیک وکئ. که د صفحې په هره صفحه په سر هم ډبل کلیک وکړئ، تاسو به هیډر ته ورسئ او دا هیډر ته به داخله شئ. خو یو کس وایي چې نه زه داسې نه ځمه، بل رقم ځم قانوني انزرټ ته راسه او بیا راسه په هیډر ته راسه. په هیډر کې څه رقم لیکنه غواړې، په کوم ډول لیکنه غواړې، تاسو ورته دلته انتخاب کړئ. تاسو بیا څه وکړئ؟ څه ورته ایډیټ هیډر انتخاب کړئ. ایډیټ هیډر ډایرکټ دلته ځي. هغه دا مستقیمه وه، هغه غیر مستقیمه وه، دا مستقیمه ده. مطلب خالی یو قانوني او غیر قانوني لارې دي، دواړه د طرف کولی شئ تاسو راسئ. زه راځم په دې منځ کې ورته لیکم چې د افغانستان اسلامي امارات، د افغانستان اسلامي امارات، افغانستان اسلامي امارات فکر کوم دا یې نه غواړي دلته. افغانستان اسلامي امارات د لوړو زده کړو وزارت، د لوړو زده کړو وزارت او هم انټر کوي. او زه ورته لیکم د لغمان پوهنتون انټر. بیا زه ورته لیکم د لغمان پوهنتون انجینري پوهنځی به دا ګرده هې راځي، پوهنځی انجینري پوهنځی راځي. دا به زه یا څه کوم ډیلیټ کړم، پوهنځی او چې د سیول څانګه. ښه، دا مو لیکل. غواړئ چې همدغه لیکنه ټول هغه کې راسي. زه به لومړی دا لږ ترتیب کړم. راځم هم ته غواړم داسې کړم، لږ بولډ کړم او لږ څه کړم سایز غټ کړم. راځم دوهمه انتخابوم، په دوهمه لیکه یا دوهم خط انتخابوم او دلته څه وکړم دا غټومه لږ، او چې ورته یم ایټالیک نه خو بولډومه لږ زری بولډ مې کړه. بیا راځم د دوهمه لږ زری هغه کومه چې مطلب انتخابومه به دا انتخاب کړم. تاسو به دا انتخاب کوئ او دلته به دا بولډ کوئ، لږ سره به لیکنه غټه کوئ. همداسې دا به انتخاب کوئ، انتخاب یې هغه نشي بولډ به کوئ او دا به همداسې ساده ډیزاین باندې پرېږدئ. اوس غواړئ دلته یو شیپ دلته اډ کړئ، یو شیپ دلته اډ کړئ، دلته د افغانستان اسلامي امارت لوګو راولئ، دلته د لغمان پوهنتون یا دلته لوړو زده کړو راولئ، لوړو زده کړو وزارت، او دلته د لغمان پوهنتون راوړئ. را پسې انزرټ ته د امبیلې د پکچر ته به راسئ. پکچر کې به تاسو راسئ، هغه خپل لوګوګانو ځای به راپیدا کړئ چې لوګوګانې ستاسو په کوم ځای کې دي او کوم ځای کې موقعیت لري. د لوګو فولډر دا ده، ورته د لوړو زده کړو وزارت او د لغمان پوهنتون دواړو لوګانو انتخاب کړئ. دا مې راوستل. ښه، راځم دا چې کومه انتخابومه او لږ یې وړه کوي کوم. تاسو به دا داسې انتخاب کوئ چې کله مې انتخاب کړه بیا به څه وکئ، دا به لږ راغه کوي او دا به دلته راکش کوي، دلته به یې کېږي. او بله دا ده، دا به داسې کوئ او دا به لږ څه کوئ کوچنی کوئ. چې کوچنی مو کړه دلته به لږ زره دا رالاندې کوئ او دا به څه کوئ دلته وخېژوئ. اوس هم غټه ده، دا به څه کوئ لږ زره به کوچنی کوئ، دلته به کېدی. دا هم لږ زره کوچنی کوئ. نو تاسو څه کوئ کوچنی کوئ. که غواړئ دا لیکنه لږ زره پورته راسي چې هغه بد ښکاري، تاسو څه کوئ داسې لږ زره
دلته انتخاب کا او دا ګوره چې هیډر مو پوره هغه انتخاب کړی نه وي لیکنه نه کیږي. اوس که دلته انتخاب کړی وي نو تاسو بیا هیډر کې لیکنه نسئ کولی، په ده به انتخاب وکړئ او ډبل کلیک پرې وکړئ دا به انتخاب کوي او دا به راسي. اوس تاسو وګورئ په دې هرې ورقې که لسې که شلې که دېرشې د ټولو ورقو په سر کې به چې ورته هیډر راغلی وي. نو انشاءالله د هیډر په مفهوم به پوه شوي یاست چې دا زیاتره کتابو کې د عنوان لیکل کېږي. بل فوټر څه یو کس وایي چې زه غواړم په د هغه کې لاندې ورته ترتیب کوونکی ولیکم او غواړم په یو صفحه کې ولیکم په ټولو کې ذاتي راسي په ډبل کلیک په ده ځای وکړئ. ډبل کلیک مو چې وکړ تاسو ورته راسئ په ښي لاس کې غواړئ چپ لاس کې اوس دلته به راسئ هوم ته او دلته ورته زه غواړم په ښي پښتو لیکنه وکړم او ښه تاسو دلته ورته لیکای شئ چې په رایټ طرف کې ورته لیکئ چې ترتیب کوونکی دلته به دوه هغه ورته واچوئ انجینیر وکیل احمد او دا قوسونه ورته واچوئ محمدي دا هم ورته واچول. نو تاسو اوس دا کلیک په دې پاس وکئ. اوس وګورئ چې په لاندې په هر هغه کې تاسو وګورئ په همدا څه ترتیب کوونکی به انجینر وکیل احمد محمدي به دا په هره صفحه کې چې وي درسره اډ شوی وي. نو زه هیله لرم چې تاسو به پرې پوه شوي یئ انشاءالله په هیډر او فوټر باندې چې هیډر او فوټر اصلا هدف او مقصد څه شی ده او د څه شي لپاره استفاده کیږي. نور مو په الله تعالی سپارم. ښه وخت ښې چارې.